عمران خان وایي عاصم منیر له طالبانو سره اړیکې خرابې کړي. اشرف غني او کرزی هم ځکه د بهرنیانو د عملیاتو خلاف ول چې بېګناه خلک پکې وژل کېده. دا چې نورې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د طالبانو او پاکستان اړیکو ته په اشارې سره ویلي چې د پوځ مشر عاصم منیر واک ته تر رسېدو وروسته له طالبانو سره حساسې اړیکې خرابې کړي دي او د سیمې د ثبات لپاره یې جدي ګواښونه رامنځته کړي. عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د هغه د حکومت پر مهال له طالبانو سره اړیکې د همکارۍ او تفاهم پر بنسټ ولاړې وي چې له امله په قبایلي سیمو کې امنیت نسبي بڼه غوره کړې وه. عمران خان د خیبر پښتونخوا په تیرا کې د وروستۍ بمبارۍ له امله چې د ښځو ماشومانو او نورو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل شوي خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې او دا یې د خلکو د کرکې د زیاتېدو سبب بللی ده. عمران خان په خپل اکس همداراز لیکلي چې له تېرې 7 کال راهیسې په پرله پسې ډول خبرداری ورکوي چې په قبایلي سیمو کې باید پوځي عملیات ونشي ځکه د ده په وینا د ملکي مرګ ژوبلې تر نوم لاندې د بېګناه خلکو ژوند له منځه وړل کیږي. نوموړي د افغانستان د جګړې تجربې ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې افغان مشرانو یعنې اشرف غني او حامد کرزي په وار وار امریکا ته ویلي وو پوځي عملیات د ترهګرۍ د ختمېدو پر ځای د خلکو د غم او غوسې د زیاتېدو لامل ګرځي. د هغه په وینا ډېری ځوانان د همدې کرکې له امله د وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ټینګار وکړ هر ځل چې عملیات کیږي بېګناه خلک وژل کیږي او دا لړۍ د خلکو کرکه زیاتوي. عمران خان ادعا وکړه چې عاصم منیر واک ته تر رسېدو وروسته د طالبانو پر وړاندې دښمنانه څرګندونې وکړې. افغان کډوال په سخت ډول له هېواده وشړل او د ډرون بریدونو په ترسره کېدو سره اړیکې نورې هم ترینګلې کړې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.